هلکه اوس خو دلته معامله الټه ده که نه. مولوي صاحب په پارلیمنټ کې ناست دی، د 5 لکو علما وارث غټ مولوي صاحب، الله قرآن کې ته غټان وایي، غټان. هغه ناست دی. سودي نظام دا په ملک کې د 5% نه د 14% نه 19% ته ځي، ترقي کوي. مولوي صاحب خاموشه دی، کرسۍ ورته میلاو د پسته، کله داسې تاویږي کله داسې تاویږي. ټیک خبره ده، ټیک. الله وایي کنه مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. دا خلک چې کوم دي دوه مخي خلک دي، مذبذب دي، نه دین معلومه ده او نه دنیا معلومه ده. مخکې خو به چې 5 روپۍ پټرول ګران شو، لارې به بندې وي، لارې کې به خلکو د تکلیف رسېده، اکثر به خلک په لارو کې مړه شو. او اوس ګراني یو په لس چنده شوه، خلک په دې روجو کې زنانه دا په لارو کې راپرېوتې او مړې شوې، حصول د رزق دپاره، د وړو دپاره. لین کې لګېدلي وي، مسلمانان راوغورځېږي ګنده ویڼۍ ته. مولوي صاحب غلی ناست دی. ولې مولوي صاحب زوی ته کرسۍ میلاو ده که نه، زوی وزیر دی، د مولوي صاحب د خاندان نه یو سړی په چیرمین دی، په سینټ کې ناست دی، صوبایي حکومت کې ورته گورنر میلاو شوی دی. دغه شان ترقي ورته ورکړې ده، د وهلو لارې ورته کولاو کړي. نو مولوي صاحب وایي چې اول ځان دی او بیا جهان دی. هغه د ملک نظام څه کوي، هغه غریب څه کوي، غریب خو هسې تباه دی. سودي نظام دا زیات شو. مولوي صاحب مظاهره ونه کړه، نه 15 لکه علماو کې څوک راپاڅېدي چې هغوی مظاهره کړي. تیر نظام کې یو غریب چې به کله یو کار وکړو نو دوی به راپاڅېدل، لارې به بندې کړي. هلکه لار بندول ته سوچ وکړه دا په شریعت کې شته او که نشته. مونږ د مولا د سیاست سره مخالف نه یو، سیاست باید مولا وکړي. سیاست د دین جز دی، جز مونږ دې ته وایو چې سیاست دا یو حصه د دین ده، باید چې په هغه طریقه باندې وشي چې کومه طریقه باندې ابوبکر، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم کړې ده. شرعي قانون نافذ شي دلته. تا سره اکثریت دی، سودي نظام ختم کا، بے حیايي لارې بندې کا. ته خو ناست په پارلیمنټ کې خلک بیل پاس کوي د دې چې هلک به د هلک سره واده کوي او جنۍ به د جنۍ سره واده کوي. تو لعنت ستا په دې سیاست باندې شه، تو لعنت ستا په دې ملاتوب باندې شه. ذلیله به انشاءالله، رسوا به دا خلک څوک چې د الله د دین مخالفت کوي. لباس اسلامی دی، کارونه غیر شرعي دي. الله وی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تأکلوا مخری الربا، سود دو چند